راځه لږ راته وخانده نه خاندې ته وخانده لکه چپ چپ قربان دې شمه بچاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید کوم چې ښه به یې روغ جوړ به یې. وروڼو سایډ باندې دغه ویډیو تاسو ته چې ښکاري دغه خبرې تاسو واورېدې چې یاره دغه ماشوم چې دی د کور ټول خلک چې دی دا په دغې زلزله کې چې دی شهیدان شوي دي. الله تعالی دې په ده باندې خپل رحم وکړي او دغه خورکۍ چې دا ورته وایي چې یاره پیسې ورله ورکړې بیا ورته وایي چې یاره وخانده نو د خندا په ځای باندې په هغه جړا راشي نو والله د زړه زور مې ختم دی څه پې ویلی نه شم ځکه چې عجز ډېر د ورکوټوالي نه ډېر د کم عمرۍ نه په غم کې اخته شو. دغه غم دغه زندګي دغه سفر به د ده مخکې روان وي نو الله تعالی دې د دې دغه کور والا کم چې شهیدان شوي دي الله دې دغه وبخي او دله دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. او وروڼو دې ویډیو کې زما مقصد هم د دې ویډیو دا دی یو اهم پیغام دی په دې کې. هغه پیغام زما دا دی چې یاره دغې افغانستان سره دې وخت کې هغه په مصیبت کې دی دغه د افغانستان خلک دا په مصیبت کې دی نو څومره هم خلک چې دي او د هغوی سره لږ ډېر صحیح نو کوشش وکړئ چې دغې خلکو سره مدد وکړئ ځکه دا خلک چې دی دا د مدد قابل دی. دې وخت کې دې خلکو ته ضرورت دی او اهمه خبره خو دا ده چې یاره مسلمانان دي او بیا پښتانه دي نو فکار ده چې موږ ورسره څه نه څه مدد وکړو او دغې ماشوم چې دی نو الله دې په ده باندې خپل رحم وکړي. الله تعالی دې دله د زړه صبر ورکړي او د ده زندګي چې ده دا مخکې ډېره د غمونو سره روانه ده او عجز دغه جړا چې ده دغه جړا چې څه ټیم دی شروع کړي نو والله دغه ټیم کې زما په خپله باندې هم زړه چې دی راونړېده ډېر زیات زه په دې باندې خفه شوم چې یا الله تا اوس دغې ماشوم له ټول کور خلک واغستل مور او پلار او دغسې خویندې وروڼه مو هغه د ترې واغستل یک تنها د خالي میدان باندې پاتې شو نو د الله کارونه چې دي دغه ټول د حکمت نه ډک وي په دې کې انسان سوچ نشي کولی خو صرف د دې ویډیو مقصد دا دی چې یاره دغې خلکو سره څومره هم مسلمانان پښتانه وروڼه چې زما ویډیو ګوري نو کوشش وکړئ دغې خلکو سره څه نه څه مدد وکړئ که د چا لږ وس کېږي که د چا ډېر کېږي هغه که هر څومره وي خو دا وخت دې وخت کې د مدد محتاج دي د دوی سره مدد وکړئ او دغې د افغانستان ګورنمنټ ته او دغې افغانستان کې کوم فاونډیشن چې دي او کوم تنظیمونه چې دي هغوی ته دغه ګزارش کوو چې یاره تاسو یو اکاونټ نمبر چې دی هغې شو کوئ ټولې دنیا ته ټولې پښتنو ته چې یاره څوک هم ستاسو سره مدد کول غواړي نو چې تاسو سره او د دغې غریبو خلکو سره په دې وخت کې مدد وکړي. نو د ویډیو د کتلو یو جهان مننه اوس درنه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.